انسان باندې غسل سس د وجنا فرض کیږي هغه کم وختونه دي کم صورتونه دي چې په د باندې دې صورتونو کې غسل فرض شو نو دا ټوټل سلور صورتونه دي ښا یاد ساتي ځان سره سلور صورتونه دي چې په دې صورتونو کې په انسان باندې غسل فرض کیږي دینه علاوه نور صورتونه داسې نشته دي چې په د باندې غسل فرض کیږي ان شاء الله په تفصیل سره تاسو ته بیانوم خام ټول اول نمبر صورت پکې دا چې کله د انسان د بدن نه منی راوته بس په د غسل فرض سو اوس منی که په ویخه باندې دا که په خوب کې دا بعض خلک وایي چې مونږه خوب کې وای او د شو کنه بالکل خوب صحیح نه کو خو بیا هم چې سر را پاسو زمګه پرتو کوئی ګندوي نو غسل په لازم دی ښا خوب سره د دې تعلق نشته د کته خوب او وینه او کو نه ویني بعض خلک وایي چې مونږه خراب خوب صحیح کو خو چې سحر وګورو اسم نه وي او چې اسم نشته ده که خوب دې هر څنګه لیدل دي پتا باندې غسل لازم نه دی او چې منی راوتی ده که خوب دې قتل دې کنه دې قتل پتا باندې بیا څه دی غسل لازم دی نو غسل چې لازمیږي د انسان د بدن نه منی راوتو سره لازمیږي خوب کتو سره نه لازمیږي صحیح شو نو یو صورت چې کله د انسان د بدن نه منی راوته منی خارج شو غسل په لازم شو دویم نمبر صورت دا چې انسان باندې غسل لازمیږي چې کله د زنانه ماهواري بیماری ختم شي چې کومه دا میاش کې بیماری راځي چې دا بیماری ختم شي بس په دې باندې غسل لازم دی دو صورت شول دریم نمبر صورت دا چې کله د زنانو د نفاس بیماری ختم شي نفاس څه ویل کیږي هغه وینه چې کله د ماشوم د پیدایش نه بعد کوم وینه د زنانو د اندام روانېږي کله چې ماشوم یا ماشومه پیدا شي د زنانو د دې خاص اندام نه وینه بهيږي او دا وینه چې کله ختم شي د دې زیات نه زیات واخو عموما بس دا 40 ورځې پس عموما ختميږي زیات نه زیات وخت د دې 40 ورځې دی او بیا د کم نه کم وخت د دې اړوسته دی نه دا زنانم باسي وي چې بس ماشومي اوسې هم په دغه ورځ باندې وینه ختم شي پاک شي دا بس بعضی وی چې 2 ورځې پس ختم شي بای زنانه داسي چې 10 ورځې پس ختم شي خو زیات نه زیات چې 40 ورځې برابر شي بس خامخا بیا ختميږي که 40 ورځې نه پس وینه روانه ده بیا د نفاس ولا وینه نه ده 40 ورځې پس به دا لازمن بیا لام وي اخوا چې کوم وینه روانه ایته استحاضه وینه ویل کیږي ٹھیک شو نو که 40 ورځې نه مخکې وینه ختم شو خو بس دا بیا اولم به غسل په دې باندې لازم دی او کنه 40 ورځې پوری وینه ختم نشو بیا چې د ماشوم پیدایش 40 ورځې برابر شي بس دا بیا لازمن لامبي اخوا چې کوم وینه بیږي ایته استحاضه وي پدې کې مونږ پدې باندې لازم دی او هر مونږ وخت لپاره خپل او د شراندام کوي لیکن بیا مختلف اقوال لباس وي چې هر مونږ د لپاره غسل کوي هو اکثر علما کرام وي چې نه غسل په لازم نه دی د استحاضه چې کوم وینه ده بس هر مونږ وخت لپاره خپل او د شراندام کوي ٹھیک شو نو دریم صورت دا چې کله د زنانو د نفاس یعنی ماشوم پیدایش نه پس کوم وینه بیږي دا بن شي دا پاک شو بس اوس پرې باندې غسل لازم دی درې صورتونه شول سلورم نمبر صورت چې کله خزه او خاون یوځای شي کورواله وکي د سرم غسل لازم دی کې دا یاد اوساتئ چې دخول او شو بس غسل لازم دی دخول چې او شو دخول خو پیژنې کنه چې بس دخول او شو انسان اندام د خزه اندام ته دن نشو معمولی شان دی ولې نوې در وردن نشوي کمنی بهیدلی دا کنه د بهیدلی او چې اندام د خزه اندام ته ور داخل شو لغوند دا بیا د بي ما په لغوند دا اثر دی ولې نوي چې ور داخل شو بس غسل لازم دی کمنی بهیدلی او کنه د بهیدلی ٹھیک شو دا یاد ساتي ګوري بعض خلک مشران راته بازي ویلي دي وای موږ وای چې کله وای یو زیجو خدای سره او منی نه د بهیدلی وای موږ نه دي لامبلی نو د بس څومره وخت داسې کړی چې بوډا شوه دی او تر اوسه پورې د پته نشته دی دا ډیره د افسوس خبره ده ګوري زموږ عزت مندو دین موږ دومره زیات لريو چې داسې زندگی چې او داسې حالت او داسې مسله چې دا هر انسان سره راپېخيږي هر واده کړي سره راپېخيږي او تبلیغیان سوي او دا صحیح مسله ده چې هر انسان باندې دومره علم فرض دی چې دې په 40 غنټې ژوندۍ تیرول شي چې دې په حال امر او پیجنې
واده کړي د پاره د واده متعلق ټول په ټول مسایل د کول فرض دي چې څنګه به د باندې منځ فرض دی واده کړي انسان لپاره واده متعلق مسایل ټول په ټول فرض دي د غسل متعلق مسلې په ټول په باندې فرض دي د چرندام متعلق مسلې ټول په ټول په د کول فرض دي خو بس موږ ډېر زیات غافل وګورئ زما عزت مندو چې فرایض د منځ چې څنګه فرض خیال ساتو دا چې بددیم خیال ساتي نو خیر دغه مسله سلور شیزونه دي دا چې په دې حالاتو کې په انسان باندې غسل لازمي کیږي دینه علاوه چې نور کم صورتونه په د باندې غسل نازل لازمي کیږي